هغه نښې چې تاسو بریالي ښیي. د دې مطلب لومړی او دویمه برخه تاسو سره مخکې شریکه شوې. راځو دریمه برخه ته. 14 د ژوند د ښه والي لپاره مو هڅه روانه ده. ډېری خلک د دې باور په لومه کې غورځېږي چې ګواکې په هر څه کې خپل تقصیر دی. که تاسې د خپلو تیرو کړنو په پرتله خپلو ورځنیو چارو کې بدلون ګورئ، حتی که په ډېره کم اندازه هم وي، نو په دې پوه شئ چې ځان مو د یو اوږد بریالیتوب لپاره چمتو کړی دی. 14 نظم او انضباط لرئ. نظم او انضباط د یو بریالي ژوند څرګندونه کوي او همداراز دا ښیي چې اوضاع څه ډول روانه ده. دا چې زده کړئ چې څنګه تېروتنه ونه کړئ او څنګه یو ښه اړیکه ټینګه کړئ، نو د یو مهم او بریالي ژوند په لټه کې یاست. 15 کولی شئ چې نه ووایئ. دغه کار ډیر ساده او اسانه دی. که د دې وړتیا لرئ چې نه ووایاست، نو هڅه مو کړې ده چې د دې موضوع په کیسه کې دومره نه شئ چې ټول له ځانه راضي وساتئ. دا یو ستر حقیقت دی چې تاسې نه شئ کولی ټول له ځانه راضي وساتئ. 14 صبر او زغم لرئ. صبر یو له هغو فضیلتونو دی چې ډیری بریالي اشخاص یې لري. پرته له صبره تاسې نه شئ کولی پر ټولنې باندې خپل اغېز پرېږدئ. صبر تاسو ته ډیر څه زده کوي او لارې درته پرانیزي. 15 وخت په ښه توګه مدیریت کوئ. د وخت مدیریت د لوړې کچې بریالیتوب څرګندونه کوي او په ورځ کې له وخت څخه ګټه اخیستنه د یو بریالي انسان نښه ده. تاسې د دې وړتیا لرئ چې د ورځې په لړ کې ډیر شمېر کارونه په ښه توګه مخته یوسئ. که ځواب مو هو وي، نو تاسو یو بریالي شخص یاست. 18 بریالي ملګري لرئ. دا چې شاوخوا مو بریالي کسان وي او له همداسې کسانو سره راشه درشه ولرئ، نو تاسې ته الهام او انګیزه درکوي. که تاسې له کارګرو او بریالیو اشخاصو سره په تماس کې یاست، نو دا تاسې ته په خپله د بریالیتوبونو لارې پرانیزي. دا مطلب محمد عزیز پردیس ژباړلی. د دې مطلب وروستۍ برخه به یې راتلونکي کې در سره شریکه کړو.